محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم عزتمند دا خو چې کېدو پلور یې لیدلا نه ده خو چې کله د شپې کولې شو میریا د دنیا نه پرده شله میری تلیو مدینه تا ودی د مکه په لیار شه د ابوا په مقام شه میر وفات شله ام ایمن رضی الله تعالی عنها فرمای دې په میر باندې مې قبر جوړ کوي چې دای مر سره سکو چې صاحب اچي اسیوي په دختم شه محمد مصطفی د شپې کولو وی چې به مې په ګوتا نه ولا خو چې وردا شم بیا مې په قتل به محمد صلی الله علیه وسلم غائب چې بیا ورغل مې په قبر پرېتو شړلوي چې مېره تو ته خو پتا و چې مو سیکتی په دنیا شه نو مې خويندشته نو مې اورینشته پلور مانشته دا او تو یو سهارا مې تیار نه لوړلې زه د ګوښه پرېږ دون چې به مې بیا رونی ورسکو مې ورته مې چرسا زمانہ زه ته مې رسا دس حالات سره محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تیر شو دا نیکه غیږه تروغی د وته کول بعد عزتمند دي نیکه غیږه هغه سیراونه درې کې د دنیا نه دریمی د 8 سال نه بعد د 8 سال نه بعد عزتمند ابو طالب دتا ملا تړلې دو او هر قسم قربانی کړي دو ابو طالب په زړه شه طلب نو الله د ایمان نه محروم کړه دا الله ایمان نه دا ور کړه کني عزتمند د ابو طالب قربانی چې وګوره چې د الله رسول سره سمره قربانی کړي دي تاریخ کې تو بنا میں قتل الله رسول ډیر حیا نو کو بيدو داسه کېرونه نی خويند ورینای نی مېر پلوروي ولې طرف کېرشه چې ماړی ته ورکشنسته د به الله رسول ته حیا ورتل الله اشاره مو تول تنشو ورتلای الله رسول وروای او په حرام شریف شو زمزم بوچله او په او غړاول په ځون پړکای روچو او بل طرف ته درب نظام ګورا قحط سالی دور دا پکیما ورځ چې محمد مصطفی په دسترخوان حاضر نو په ورځ د ابو طالب بل بچی مړی نه پیرا کېدلا نو پیرا کېدلا تنگ دستی وا او دغه څه شومو پوته کېدل پنی مناسبه ماړی وا الله رسول په بارش ابو طالب ویلی وی چې سه پر محمد نه روغله دمر ماړی ته تاسو ماخښنی دمر عزتمند دی الله رسول د ابو طالب په کېر شي عزتمند پلنا اوشلا 40 سال ته چورا سے د نبوت ورته ملاو شو سرداران مکه قریش ته مکه روغله ابو طالب تا ورته ویل چې تو ته پتا شتا کنه تو ورچ د وړی کا دسترک د خبره کوي خودغه نامشت ډیر تکلیف تا د لا اله الا الله دعوت چلای د یو الله خبره کوي د میش پتونه بندې نافی کوي د رد کوي میش ته مذاکرات ته روغلی ته د میش مشرې د خپل ور ربان کا دولت ته پر لاګیا د دمر ریپی میر ورته جامع کی چې د عرب په مزکه په دنه مالدار نه دا خبره د پرېړ دی چې د کیما خبره دی کوي د سرداری د پر لاګیا د میش تاریخ میش تحریر در سره لیکي چې د قریش سردار و محمد وی خدا لا اله الا الله د پرېړ دی شزینه خوښه د ګوته د پښدای قیمت وی میش ادا کوي واخري ډیر ناګواره خبره ورته کوي وی چې کچېره د تور ذهنی توازن برابر نه مجنون وی ویژه په خپل ریپی حکیم رو ولی علاج وکي لا اله الا الله دا پرېږ دی لا اله الا الله دا پرېږ دی ابو طالب الله رسول رغشت دا سردورون څه خبره کوي سردورون خبره مخه تکړه الله رسول ورته چې د میرسترګ نه سیک میر لري کوي شي نه نشي کوي یو ریوار شرسي دا شپه میرسترگا میں دل استر کی زکی اس پیشمی میں دل استر کی زکی دا خو ہوکی او زه الله پرېږدم دا نشي کېدای چې زه لا اله الا الله پرېږدم